دا چې د همه دنیا خوړلی وخت په وخت یمه ښکلی یمه خوږ یمه ترسکون یمه پښتون یمه او چاته د څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه او موږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو زه د پښتنو سترګو مجنون یمه پښتون یمه او سود مې په بل نشي خپله یو بسره خاوره هم زه ګورې په دې حق له قارون یمه پښتون یمه. سلامونه لیدونکو اوریدونکو وقار علي شاه دریاب یم در سره او په خپرونه مبارزه کې تاسو ټولو ته د زړه له تله هرکلی په خیر راغلی او ستړي مه شي وایم. لیدونکو مبارزه له یو داسې شخصیتونو نه راتېره شوه په دې کې موږ د پښتون قام پرستو مشرانو سره هم مرکې وکړې، د سیاسي خلکو سره مرکې وکړې، د ادبي خلکو سره هم مرکې وکړې، دغه شان د خیر ښېګړې د کارونو سره چې کم خلک تړلي دي د هغوی سره هم موږ مرکې وکړې او په خاصه توګه بیا د موسیقۍ سره چې کم خلک تړلي دي د دغه هنرمندانو او سندرغاړو سره هم موږ مرکې وکړې. نو تاسو چې کومه مینه مبارزې له ورکړه نو دغې له خاطره زما هم دغه خواهش و چې زه د خپلې علاقې او د خپلې ټولنې چې زما کم ملګري دي د هغوی سره هم یوه ناسته وکړم او د هغوی چې کم ژوند دی، د هغوی چې کم فن او د هغوی چې کمې هلې ځلې دي، ادبي هلې ځلې په هغوی باندې د هغې سره د هغوی خبرې وکړم. ما سره زما تر څنګ ناست دی ډاکټر زبیر عقاب صاحب د کوزدر میا بړنګولې کلي سره دوی تعلق دی او د دوی سره تر څنګ ناست دی صادق امین زموږ ډېر ښه ملګری دی د اواز ملکنډ په دغه ټولنه کې د دوی ډېرې زیاتې ستړې دي، ډېرې زیاتې منډې تړلې کوي، ډېرې هلې ځلې کوي. زه به راځم ډاکټر صاحب طرف ته. ډاکټر صاحب ډېر هرکلی درته کوم په خپله خپرونه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. دریاب صاحب ستاسو د وروج ټي وي او ستاسو د ټول ټیم ډېره شکریا چې موږ ته موقع راکړه مننه او دلته ته هرکلی ویم. ډېره مننه. صادقه تا ته هم ډېر هرکلی کوم. ډېره شکریا ادا کوو وقار علي شاه دریاب صاحب چې تاسو دلته راغلی موږ له وخت راکړو خپلو اوریدونکو ته او خپلو کتونکو ته مخامخ کړو. ډېره مننه کوو. صحیح لیدونکو دا به ما ډېر زیات ګران دی او دلته زه د مینې نه یو بل نوم یم خو هغه نوم اوس په دې نه شم ویلی ډاکټر صاحب چې د مینې توهین دی هسې نه ده پکار. نو زه به راځم ډاکټر صاحب طرف ته. د ډاکټر صاحب په ادبي هلو ځلو چې ډاکټر صاحب کله لیکل شروع کړه کله پښتو ادب طرف ته راغلی تاسو؟ دریاب صاحب پخوا یو پوهان ویلي وي مشران وایي چې کله دی په ملکنډ راواختېدو یو غالبا چرچل یادوي نو هغه ویلي و چې د دې علاقې هر بچی چې لوی شي هغه به شاعر جوړیږي ځکه چې دا په داسې فضا کې او په داسې غریزه علاقه کې پیدا شوی. نو ملکنډ شکر دی ادب خیزه ځمکه ده او ټول چې څوک پیدا کیږي په هغه کې څه ناڅه ادبي هغه جراثیم وي. دغه زمونږ هم دغه و چې هغه د وړوکوالي نه براباندې هغه د پرامرۍ د دور نه چې کوم نظمونه به د نصاب هغه براباندې خلګېده. بل په دې ټیم کې زه یو بل ذکر وکم چې زمونږ چې کوم کورنۍ پس منظر دی هغه هم داسې نسل در نسل را روان دی چې په دې کې یو شاعر خامخا پیدا کیږي. نو زما والد صاحب غلام بادر خاموش صاحب هغه ډېر ښه الله دې وله ژوند ورکړي ډېر ښه شاعر تیر شوی دی. بیا وروستو چې کوم د معاش هغه غم دی هغه شاعري وله ماته ګوډه پاتې کړه خو به هر حال اوس هم ډېرو خلکو ته د هغو شاعري یاده ده او لیک لوستي کړی دی. د هغې نه مخکې مشران وایي چې زما چې کوم نیکه و د داجي چې کوم والد صاحب و هغه هم ښه شاعر و انقلابي شاعر و د هغه وخت او ښه لوی علیم و. نو د کور د طرف نه داسې هغه بندیز نه و. نو چې کله مونږ های سکول ته رالو په های سکول کې هم د نصاب چې کوم نظمونه و کومې غزلې وې نه هم لسم کې داسې وي که نه هغه په بنده باندې ډېرې ښې لګي. دغه وخت هم داسې وي چې هغه د ادب سره تقریبا هر سړی ټچ وي بیا څوک ټچ پاتې شي او د چا هغه سلسله نیمګړې پاتې شي. بیا د سکول د دور نه وروستو الله تعالی نورم ادبي ملګري راکړه چې کوم زموږ خپل ملګري و هغه هم داسې. او بیا د خوشقسمتۍ خبره به زه دا وکم چې دغه دور کې ماته پروفیسر بارم زخمي صاحب یو ډېر ښه شاعر دی زموږ د ملکنډ ایجنسۍ هغه ماته میلاو شو د هغه سره زما لیدل کتل وشوه. نو هغه هم زما حوصله داسې بړاو کړه زما حوصلې د هغې سره اوچتې شوې وه په ټکه ټوکه شاعري کول. خو د هغې نه بعد زما د ادب سره دومره شوق پیدا شو چې په باقاعده طور ما شاعري شروع کړه. لومبی چې تاسو بارم زخمي سره د بارم زخمي صاحب سره په دې سفر کې لیدل کاته وشو دا د ادب آغاز و. په دغه دور کې اکثر
داسې ماحول بنده ته میلاو شي چې هغه د شعر و ادب نه د بنده هغه زړه تور شي یا مخ په وړاندې بونځي نو زخمي صاحب له الله ژوند ورکي هغه زما ښه اصلاح وکړه په هغه وخت کې و زه یې په یوه لاره باندې یو په دغه ګامزن کړم غیب غونته نه دی نه چې نه دی غیب خو بس د ژوند هغه ستړیا وه دغه دومره دی او څه جدا ژوند هم لنډ تنګ شوی دی بالکل سړی دومره مصروفه دی او د عمر په داسې حصه کې دی هغه چې مصروفیات او دغه د کور ذمهوارۍ دي او نو د دغې نه وروستو بیا د ملکڼ به زه د هغوی د ملګرو په شکریا ادا کړم د دې ټولنه و ملکڼ چې هغه کله را جوړه شوه نو زما دا خوش قسمتي و چې په اولنۍ میاشتو کې ورسره زه د هغې سره ټچ شوم کله چې د هغې آغاز وشو نو په اولنۍ میاشتو کې ورسره زه ټچ شوم په اولني کال کې او دا 2001 دغه وخت دی نو په هغې کې ما ته ډېر ښه مشران میلاو شوه لکه پروفیسر اقبال شاکر صاحب بختي روان عمر خیل صاحب ګوهر علي ګوهر صاحب محمد رسول رسا صاحب او بیا عباسین یوسفزی صاحب یوه داسې ګوره ونه و چې موږ ټول پرې فخر کوو او الله دې وله ژوند ورکړي نو د دغې مشرانو سره ناسته پاسته بیا وروستو ستاسو د صادق امین خیبر وار تیر کړو سوار د ملکڼ بالکل عباسین صاحب وایي چې د مردان ذکر د دواړو مینس کې ګڼ دی خیبر وار تیر کړو سوار د ملکڼ دی نو بس وار د ملکڼ راغلی دی او شکر دی ستاسو غوندې ادبي خلک یې پیدا کړه او هغوی ډېر د دې په پالنه کې او په روزنه کې ډېر غټ کردار ادا کړی دغه شعر رښتیا شوی دی او ماشاءالله اوس چې دا نوي که ملکان دي ډېر ښه لیکل کوي ډېر ښه په هلې ځلې کې مشاعرې را جوړوي یا په تنظیمونو کې چې کمی ناستې پاستې کوي بالکل ډېر تکړه لکان دي ډېر تکړه لکان زه به راځم صادق طرف ته صادق داسې غلی ناست دی یخني خو یې نه ده شوې صادقه کله دې د پښتو لیکل شروع کړه کله دې آغاز وکړو یاره لیکل خو تقریبا زه د 2000 نه کوم ټوټه کوم لیکل او هغه جراثیم چې را برسیره شو هغه سړی لیکل کوي ورانول جوړول پیروډیانې کول ټیک ده او دا هغه وخت نه زه لیکل کوم خو هغه داسې مسلسل لیکل نه صحیح او مسلسل لیکل چې مې بیا کله شروع کړو په شعر پوه شوم نو د 2008 یا شپږم ټیک ده د دې نه مسلسل لګیا یم مونږ تاسو یو ځای راغلي او بیا ټولنې ته خو زما په خیال چې وړاندې زما 4-5 غزلې ولیکلې نو بیا عبدالکبیر اطاس فضلي محمود نسیم صاحب د هغوی سره زما ملاقاتونه وشو هغوی چې دلته کې ټولنه ده موږ ټولنه بلا څنګه چلی یو ګران کار وي دا هغه دور نه رالو ټولنې ته وړاندې اجلاس په پیرخیلو کې شوی او آواز ملکڼ هم غیر پاله شوی دا هغه دور نه چې آواز ملکڼ پال شوی دی نو شکر دی لا تر اوسه پورې پال دی بالکل ډېر په زه وینم ښه پروګرامونه کېږي زه خپله دغه کې ناسته پاسته کوم لیدونکو صادقه دا راته ووایه چې تاسو دغې ټولنې د لارې یو میګزین به هم چاپ کولو آواز ملکڼ 2 میاشتې نه آواز ملکڼ تقریبا چې په 2015 کې موږ شروع کړی او په 2013 کې د سم مجبورو له کبله او د میګزین چاپ کول ډېر ګران کار دی په دې کې څومره خواري پکاري په دې کې خواري دونه خواري ده کنه چې مواد راټولول لکه د نثر لیکوال ماشاءالله ښه برابر دي دا هم ډېره غلطه خبره ده چې د نثر لیکوال نشته شته ښه ډېر دي مونږ خو میګزین وچلو پته راته ولګېده دا هم لیدل د نثر لیکوالان ښه ډېر دي خو دوی یو خو په نثر ورکولو کې لږه کنجوسي کوي د نثر لیکوال د چې یو پیره د نثر دپاره ویناو کې یاره بی 6 ورځې پس به مونږ کمپوزینګ شروع کوو تاسو نثر راولېږئ 30 ورځې پس به هغه ته بیا ټلیفون کې یا هغه 6 ورځې خو تېرې شوي دي صاحب هغه نثر رانغی هغه ورګه زه ګورم که نه که څه پیدا شي څه تیار میلاو شي دوی په نثر ورکولو کې لږ کنجوس نو د رسالې دپاره دا ډېر ګران کار دی چې 4 شپېته پیجه نثر را پیدا کول د ټولو نه لویه ستړې دا ده یا د هغې نه پس په پښتو کې خو د کتاب او رسالې اخیستل په پیسو دا خو ډېر ګران کار دی البته تنقید ته خلک ډېر تکړه دي د پروف غلطیانې اوس لکه د چا یو غزل لیتا او غزل په رساله کې چاپ کړی دی یو مضمون دی هغه ورلته چاپ کو پای کې 2 غلطۍ د پروف رالې نو هغه اسمان په سر راغیستی دا تا زما په مضمون کې دا غلطي کړې ده او تا زما په غزل اور لګولې دی نو د ټولو نه ګران کار پروف ریډینګ دی صحیح که نه د هغې نه پس بیا چاپ کول او په هغې پیسې لګول دغه بیا ډېر ګران کار دی خو د دغه عمره ګران کار نه دی نو 2 کاله تقریبا 12 غړې مونږ چلولې که نه درځن پوره شو ډېر په ګرانه باندې ورسېدی او اخر دا چې مونږ ستړي هم شو
صحیح ده رساله څوک نه اخلي. په دې کې ستا او د اقبال سجید صاحب ډېره خواري اقبال سجید دا صاحب چې ایډیټر و زه ایډیټر وم او هغه هم ښه خواري کوله. صحیح ده. او ما ته ګرانه دا وه چې یاره هغه رانه په اسلام آباد کې و عایشي غم ورپسې زما کلام دې چېرته چاپ کړی؟ ستا کلام خو مې چاپ کړی کله په دویمه ګڼه کې راغلی بیا نه نو هغه بس دغه د مالي مشکلاتو د وجې نه بنده شوه. بیا ډاکټر صاحب له خدای ژوند ورکړي د ما ته یاره د کار سړی او بېکاره مه کښېنه او رساله شروع کړه زه در سره ملګری وه. نو ما ورته ویل ټیک ته یاره ډاکټر صاحب چې ته اوس وایې او ستا دومره مینه ده نو دغه دور نه بیا شروع کړله او ډاکټر صاحب چیف ایډیټر شو زه ایډیټر شوم او دغه ځای نه د نوي غږ یو سلسله شروع کړه 2 میاشتو نه نوی غږ ماشاءالله 15مه ګڼه چاپ شوه 6مې ته اوس تیاري روان دی. ښه ډاکټر صاحب طرف ته راځم چې دوی تجربه څنګه ده دغه نوي غږ سره څومره خواري تاسو پکې ډېر مرکې مو کړې د خلکو سره څنګه تجربه ده ستاسو په دغه کې؟ اصل کې په دغه 2000 د مرستیال لیکوال مل ملکن چې ما یاد کو د هغې د سوري لاندې به یو رساله چلېده چې هغه به امجد علي خان صاحب چلوله الله دې له ژوند ورکړي تاشت په نوم باندې او هغه دور کې د رسالو دور هم و هغې ته به ډېرو لیکوالانو دغه رالیږل زه په دفتر کې په خپله زما ناسته پاسته ډېره زیاته واسطه مې وه دغه رسالې سره. نو د هغه وخت نه زما خپل یو شوق و چې داسې وخت راشي چې زه هم د ادب خدمت وکړم او زما په خیال هر سړی د خپل وس پورې پړ دی خو زما په خیال د پښتو څنګه چې صادق امین وویل ډېر ګران کار دی د پښتو رساله چاپ کول ځکه چې هغه د سایل صاحب خبره چې څنګه چې دا ماشوم سنت ته نه تیار داسې پښتون د پښتو کتاب او رسالې لوستلو ته نه دی تیار. نو دا هغه وخت نه زما په زړه کې یو ارمان و هغه ارمان لویېدو بیا په 2003-4 کې زه د سبق پسې زړه کې پېښور ته شفټ شوم. هلته دی الله سید صابر شاه صابر له نورم ذهني توان ورکړي هغه به په هغه دور کې یو رساله چلوله دستار بیا د هغې نه بعد معمار نو د هغه سره ناسته پاسته لیک لوست په هغې رسالې سره زموږ وابسته و. نو په هغه وخت کې هم زما ورو په زړه کې دا و چې زه کله یو ځای کې میشته شم په بټخیله یا په خپل علاقه باندې نو زه به یو رساله خامخا چلوم د ادب دا خدمت په کوم. نو بیا چې کله صادق امین په لاس رالی نو د دوی نه اواز ملکن لږ لږ خرابېدو په هغه ټیم کې ځکه چې ډېره مرسته نه وه او دغه نه و داسې مالي مشکلات هم و دا صاحب هم په موقع نه و دی به ورته زیات تر یوازې و او سړی خو که ډېر تکړه دی خو تاسو وینئ چې وچ کلک ته منډې تر ډېرې نه شي والی کمزوری دی دی چې په لاس رالی نو ما وې زه دی چې په لاس رالی ما وې زه زما هغه ارمان پوره شو مې زما ارمان تکمیل ته ورسېدو او بیا چې نوی غږ شروع کړو د هغې هغه کم ریسپانس ما ولیدو نو ډېر سیوا دی 15 ګڼې چاپ شوې خو یقین وکئ یقین 2 میاشتې زی د دومره په کامیابۍ سره هغه دغه شوې د هغې دغه وشو چې موږ سره اکثر ګڼه پاتې کېږي نه تاسو یقین وکئ تیرې ګڼې زموږ سره نشته اوس او خلک راشي ماشومان یې تپوس کوي لوی واړه یې تپوس کوي مشران یې تپوس کوي او بیا ګیله کوي چې ما ته رساله را ونه رسېده نو په دې مونږ په خپله دغې خبره باندې ډېره خوشحاله یو چې په دغه وخت کې مو صدیق امین میګزین شروع کړو د پښتو دا خدمت هم دا خو ډېر لوی کار دی په پښتو ژبه کې دغه لیک لوست چې څومره وخت چې کوم دی مخ په وړاندې ځي او دا دور داسې ډیجیټل غونته شو داسې جدید شو نو خلک د دغه لیک لوست نه لرې کړی کېږي خو دا کم سوشل میډیا چې راله په دې کې بیا دغه کردار هم دی چې خلک د کتابونو نه لږ لرې کړه خو دغه اوس مجبوري جوړه شوې ده چې ته به دنیا سره به هم ځان لکه ټچ ساتئ که نه خو ستاسو د هلو ځلو ته ستاسو د کار زیار له زه تاسو ته داد در کوم مینهوالو دلته وخت شوی دی د یو لنډې شان دمې دمه اخلو موږ سره اوسئ بیا راځو د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونی کړې لیونی مازدیګر او سم د ماښامه تبې ونیو ما تا راته کړې وې خیرې مازدیګر ما په جنت هم بدل کړی نه دی د محبت د میکدې مازدیګر او زمونږ کوڅې ته د کاته روان وې زما صابره ما لیدې مازدیګر سلامونه یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوم لیدونکو اورېدونکو په خپرونه مبارزه کې
او نن را سره زما ډېر خواږه ملګري، زړه ته راتېر ملګري، زما د ټولنې ملګري، زما د مبارزې ملګري صادق امین او ډاکټر زبیر عقاب صاحب را سره میلمانه دي په خپرونه کې. لومبۍ به راځم صادق طرف ته چې دی راته خپل کلام وړاندې کړي، تاسو به ترې هم خوندونه واخلئ او ډېر د کمال غزل هم لیکي. نو صادقه کلام راته واوروه، زموږ لیدونکي اورېدونکي سترګې سترګې او غوږ غوږ دي. مننه کومه. ساده غوندې غزل به ووایم. څوک چې د مینې تاو وهلی وي جانان پیژني، څوک چې د مینې تاو وهلی وي جانان پیژني، هغه به خامخا غوښتنې د دوران پیژني. څوک چې د مینې تاو وهلی وي جانان پیژني، هغه به خامخا غوښتنې د دوران پیژني. مننه. خدای گو که چا سره احساس وي د بېوسه ولس، خدای گو که چا سره احساس وي د بېوسه ولس، دا د نامې وطن پالان فقط خپل ځان پیژني. خدای گو که چا سره احساس وي د بېوسه ولس، دا د نامې وطن پالان فقط خپل ځان پیژني. او اوس سم د ټکه د کنډو سر له راځي لیونی، اوس سم د ټکه د کنډو سر له راځي لیونی، اوس ټپه پیژني اوس غږ د یا قربان پیژني. اوس سم د ټکه د کنډو سر له راځي لیونی، اوس ټپه پیژني اوس غږ د یا قربان پیژني. او شعر پکې د دریاب صاحب چې څوک چې د زړه د پرهرونو اور ته غاړي وځي، څوک چې د زړه د پرهرونو اور ته غاړي وځي، هغه انسان شي هغه قدر د انسان پیژني. څوک چې د زړه د پرهرونو اور ته غاړي وځي، هغه انسان شي هغه قدر د انسان پیژني. او د ژوندانه په معنی پوهوي بس دغه خلک، د ژوندانه په معنی پوهوي بس دغه خلک، چې پریبونه د شیطان لار د رحمان پیژني. د ژوندانه په معنی پوهوي بس دغه خلک، چې پریبونه د شیطان لار د رحمان پیژني. او د چا د غم لیونی خو د کمال لیونی، ډاکټر صاحب د چا د غم لیونی خو د کمال لیونی، نه خو تڼۍ په ګریوان پیژني نه ځان پیژني. د چا د غم لیونی خو د کمال لیونی، نه خو تڼۍ په ګریوان پیژني نه ځان پیژني. او صادق امینه ورځ به څه د پښتنو سمه شي، صادق امینه ورځ به څه د پښتنو سمه شي، نه څوک په ویش باندې پوهیږي نه تالان پیژني. صادق امینه ورځ به څه د پښتنو سمه شي، نه څوک په ویش باندې پوهیږي نه تالان پیژني. مننه. ډېره لیدونکو اورېدونکو ډېر د کمال غزل لیکي او ډېر ښه غزل یې تاسو ته وړاندې کړو. هیله لرم څنګه چې ته مونږ خوند واخیستو داسې به تاسو هم خوند اخیستی وي. زه به راځم ډاکټر صاحب طرف ته، او د ډاکټر صاحب نه به هم کلام اورم، دوی غزل به اورو، تاسو به ترې هم خوند واخلئ، موږ به ترې هم خوند واخلو. ډاکټر صاحب ارشاد. مننه دریاب صاحب. دا یو دوه شعر دي. ارشاد. صادق امینه ارشاد جی. ما د عشق پل صراط ته عبور کړی، ما د عشق پل صراط ته عبور کړی، ما د عشق پل صراط ته عبور کړی، زه بدل غواړم جنت غواړم سوال نکوم. ما د عشق پل صراط ته عبور کړی، زه بدل غواړم جنت غواړم سوال نکوم. او راته ووایه په څه درته بد ښکارم، راته ووایه په څه درته بد ښکارم، محبت کوم محبت غواړم سوال نکوم. ما د عشق پل صراط ته عبور کړی، زه بدل غواړم جنت غواړم سوال نکوم. راته ووایه په څه درته بد ښکارم، محبت کوم محبت غواړم سوال نکوم. او دا یو بل دوه شعر دي صادق امینه چې د بیلتانا درد لدی وایه سنا مه ورکما، د بیلتانا درد لدی وایه سنا مه ورکما، داسې احساس دی لکه څوک چې هر سره وبیلي. د بیلتانه درد لدی وایه سنا مه ورکما، داسې احساس دی لکه څوک چې هر سره وبیلي. او داسې په شته کور کې د هیڅ څوک هم بې کوره نشي، داسې په شته کور کې د هیڅ څوک هم بې کوره نشي، لکه چې سمه څوک په چا د غر سره وبیلي. داسې په شته کور کې د هیڅ څوک هم بې کوره نشي، لکه چې سمه څوک په چا د غر سره وبیلي. او دا به دریاب صاحب که ستاسو اجازه دي یو لنډې غوندې غزل ووایم چې تا ته پته ده
چې ستا نه بغیر نشم تا ته پته ده چې ستا نه بغیر نشم لږ ساعت خو تېرولی شم ډېر نشم صدیقه مینه تا ته پته ده چې ستا نه بغیر نشم لږ ساعت خو تېرولی شم ډېر نشم او بیا دې ولې په ارمان لارې ته ګورم بیا دې ولې په ارمان لارې ته ګورم بیا دې ولې په ارمان لارې ته ګورم چې ساتلې درنه تمه د خیر نشم بیا دې ولې په ارمان لارې ته ګورم چې ساتلې درنه تمه د خیر نشم او ستا د یاد په سوي اسویلو کې ستا د یاد په سوي اسویلو کې لکه ماشه د هوا سره تیر نشم ستا د یاد په سوي اسویلو کې لکه ماشه د هوا سره تیر نشم ما ته یاد د واده چې تا ته دکا ما ته یاد د واده چې تا ته دکا ما نه نشي خو چې زه درنه هیر نشم ما ته ډېره مننه ما ته یاد د واده چې تا ته دکا ما نه نشي خو چې زه درنه هیر نشم او صادقه مینه ستا سره زما سره به ودا یره ستا سره زما سره به ودا یره د بزدل ارمان په قید کې دلیر نشم ستا سره زما سره به ودا یره د بزدل ارمان په قید کې دلیر نشم او ما ته نن هم ستا هغه خبره یاد ده ما ته نن هم ستا هغه خبره یاد ده دنیا ټوله پرېښودی شم زبیر نشم ډېره مننه ما ته نن هم ستا هغه خبره یاد ده دنیا ټوله پرېښودی شم زبیر نشم ډېره مننه ډېره مننه ډېره یقینا لیدونکو اورېدونکو د غزل د ډاکټر صاحب غزل هم ډېر د کمال غزل و یقینا تاسو به ډېر خوندونه اخیستي وي صادق طرف ته راځم صادق دا راته ووایه چې استاد دې څوک دی چې ادب ته راغلی چا درله روزنه وکړه چا سره هم ناستې پاستې وشوې هسې خو زما ډېر استادان دي ډاکټر صاحب هم زما استاد دی په ډېرو مسلو کې او په ډېرو موړونو کې بلکل هغه ویلي و چې او استادان قسمونه دي که نه یو خو داسې استاد دی چې تا دې په روانه کې یو ټکی زده کړی دی یو داسې استاد دی چې هغه په سړي خواري وکړي هغه د زړه هغه وینې پرې اوبه کړي نو داسې زما که استادان زه شمارم نو ډېر دی خو یو دوه درې به یاد کړمه چې ناشاد صاحب را سره ډېره خواري کړې وه او علي اکبر ملکنډ صاحب ته چې کله ما غزل مخکې کو نو هغه له خدای جنتونه ورکړي هغه زه غزل هغه پټلی ته ور برابر کړم چې غزل داسې نه داسې لیکه ډېره خواري وکړه او لکه دونه یې کړمه چې غزل اوس لیکمه نو چا ته هغه ماته اوس ما پسې غزل هم مه راوړه بس چې څه لیکي ټیک دی که اوس یې غلط هم لیکي نو چا ته مه ښایه چې دا ټیک دی که نه دی او دغه یې راته هم ویلي دي چې یاره په بر سیند باندې هم کار هم مه کوه کم سے کم چې کتاب د غزلو پوره کې نو بیا په غزل کار کبرې دی نو خیر اوس په الحال صرف غزل لیکم نظم ملا نه دی لیکل دوه درې مې لیکلي دي او زړه مې پې اوبه نه څکي لا چاته مې ویلي نه دي صحیح ده دغه رنګ ستاسو کتاب چاپ کېدو ته څه اراده شته یاره کتاب چې څونه مواد دي نو د کتاب نه اضافه دي او ډاکټر صاحب ته کله کله وایم چې انتخاب خو به کې وکړو کتاب ته برابر کو ان شاء الله چې کله ملات سم شو د رسالې د نوې غږ د رسالې نه لږم ټیم میلاو شو کنه اوس خو مونږ په دې کار کې چې دوه میاشتنۍ رساله ده او ډاکټر صاحب خو خیر بیا هم لږ ذهن یې پارېږي دونه ذمواري پې نه وي بس هدایت ورکولې چې بھائی دا شی به کېږي او رساله به راځي او رساله او زما 2 میاشتې پوره دا به ما ټینشن دی چې یاره مواد راټولول مواد وروره دا پوره شو دا اوس کمپوزینګ دی که نه بیا پروف ریډینګ دی نو که د دغه غم نه لږ هم چېرته کې موقع میلاو شو ډاکټر صاحب زما په ځای یو 2 میاشتې غم تېر کړو نو انشاءالله چې کتاب هم تیار شي که خیر دا انشاءالله انتخاب پکې وکړه انشاءالله او پکار ده چې کتاب دې مخې ته راشي انشاءالله ډېر زر زه به راځم ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب دغه پوښتنه مې ستاسو نه هم ده چې په باقاعده توګه لکه ستاسو استاد څوک دی زما زده کړې ما څنګه چې صادق امین وویل ما هم د ډېرو خلکو نه کړي دي د چا نه پټې کړي زده کړي او د چا نه په ښکاره کړي دي خو په باقاعده توګه زما پروفیسر بارم زخمي صاحب اقبال شاکر صاحب
او سید صابر شاه صابر صاحب د دوی نه ما ډېره زده کړه کړې ده. د دې سره سره ګوهر علي ګوهر صاحب د هغه هم که ذکر ونه کړم نو دا به ناجایزه وي او دا زما مشران دي دوی نه ما زده کړې کړي دي بلکې زه اوس هم د ادب طالب علم یم زده کړې کومه او لګیا یم. صحیح دا راته ووایه چې کتابونه ستاسو چاپ هم دي او کوم چې ناچاپه دي؟ زما په 2013 کې سکړې ماښام چاپ شوی دی چې هغه زما کتونکو ډېر خوښ هم کړو ماته د هغې ریسپانس راځي. د هغې نه بعد بیا زما چاپ ته چې کوم تیار کتاب و نو هغه د آقا ښار ته چې لاړ شم نعتیه مجموعه وه. یو د افسانو کتاب تیار دی وهم او د هغې نه بعد چې کوم زما د شاعرۍ کتاب و د وفا بی حیات هغه کوشش کوم چې دا اوله کم دا نور وروسته کم. د دې نه علاوه زه اوس موجوده وخت کې په ډېر زموږ ډېر نوموړی شخصیت دی د پښتونخوا یو ډېر لوی نوم دی سید سردار بادشاه صاحب د هغه په ژوند باندې زه کتاب لیکمه نو انشاءالله چې په دې 3 میاشتو کې هغه لاسونه راشي او بس کار دی روان دی دریاب صاحب. صحیح څنګه کار فکر وکړو نعتیه مجموعه ستاسو تیاره ده نو نعت لیکل درته ګران دي که نه عام غزل؟ زما خیال دی دغه به ډېر ګران دي. اصل کې د وخت پوری خبره د ماحول پوری خبره چې کم د بنده چاپېرچل وي په کم ماحول کې بنده وي نو داسې ګران خو نه وي داسې ګران نه وي. صحیح ده او چې بس لیکلی کېږي. صحیح زما په خیال که څه کمی بېشي ده پکې وشي که نه بالکل همداسې ده. دا مختلف صنفونه دي که نه نثر ځان له دی خو بیا غزل په خصوصي توګه نظم او بیا چې پکې نعت او حمد لیکي نو په دې کې بیا ډېر احتیاط پکار وي. صادق طرف ته به راځمه. صادقه څنګه د اواز ملکڼ هلې ځلې څنګه روانې دي که په دغې باندې زموږ ملګرو لیدونکو کتونکو ته ووایه؟ اواز ملکڼ د څونه د ادب دنیا ده دلته د ملکڼ ډیویژن ټولنې یا د کوز تحصیل او بر تحصیل چې کومې ټولنې دي په دې کې بس اواز ملکڼ هم د دې ټولنو په شان یوه ټولنه ده. بالکل که د دوی نه مخکې نه روانه نو دوی سره یو شان په سب کې روانه ده. او د ملګرو په لحاظ سره که زه ووایم نو ډېره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې زموږ سره د 40 وختونه بره ملګري دي. که اوس څوک بهر دي لکه ته په اسلام آباد کې نو په هر اجلاس کې حاضر نه وي هغه خو یو بېله خبره ده. زما سوده شته که نه یار نو د الله رحم دی چې مونږ نوی نسل هم ډېر څونه چې د نوي نسل شاعران دي هلکان هغه مونږ د ځان سره راوسته هغوی له مونږه ډاډګیرنه ورکوو مونږ وایي چې یاره دغه سبا د پښتو ادب خدمت کوي نو په دغه لیول باندې خو مونږ ډېر خوش قسمت هم یو د الله رحم دی د 40 وختونه بره تعداد لرو. بیا میاشتنۍ غونډې نو هغه هم په خپل ټیم باندې کېږي باقاعدګۍ سره کېږي او هره میاشت کېږي غونډه دغه شان مخکتنې او اوپن مشاعرې په کال کې 2 مشاعرې یو مشاعره او د مخکتنو پروګرامونه د سپرلي مشاعره په خصوصي توګه یا خو هر کالي دې سره بیا داسې وړې لکه د علاقې شاعران 3-4 ټولنو ملګري راټول کړو یو پروګرام وکړو دغه هم کوو او فلحال خو لږ موسم یخ شوی دی نو خلک ټول زما په خیال تاسو چې به کله دغه کولې کوم اجلاسونه هم کوله صرف په مټکڼۍ کې هم کوله اوس هم زما خیال به نورو کلو کم شروع اوس داسې شروع هم کړی ده لکه پتری کې یو اجلاس د سیل سپاټۍ ځای دی نو هلته کې مونږ یو اجلاس وکړو هلته کې عام خلک هم د ادب نه خبر شي ټولنې د اکټیویټیز نه خبر شي چې ادبي خلک څه کوي ادبي ټولنې څه کوي چې مونږ هلته په بیټه کې کېناستو هغه زموږ یو مرکزي دفتر و تقریبا دا 2 کاله وشو چې مونږ په خپل مرکزي دفتر کې 2 اجلاس نه دي کړي که کړي مې نو یو اجلاس 2 هم کړي وي خو نور ټول په توتکان کې به داسې یو ځای کې چې هلته کې ادب نشته په جولاګرام کې پروګرام کړی پتری کې پروګرام کړی په هر ځای کې بالکل او داسې عوامي ځایونه ګورو چې هلته کې خلک د ادبي خلکو نه خبر شي یاره دوی څه کوي دوی وایي څه او کوي څه. بالکل کوشش هم دا دی. څه نظر لرئ چې دغه شان د خپل پروګرامونه لږ داسې خواره واره وکړو عام ولس هم په دې خبر شي؟ بس همداسې ښه ده په خلکو کې د هغې هغه کم اویرنس دی هغه راشي چې ادبي خلک څه غواړي څه کول د دوی پکار دي او د دوی سره مرسته به څنګه کېږي د دوی سره ملاتړ به څنګه کېږي نو زمونږ عام خلک د دې نه ډېر لرې دي دوی صرف سندره وړي دوی شاعر په هغه د سندرغاړي په اواز کې اورېدل غواړي او نور د شاعر سره هغه ناسته پاسته که وشي نو زه یم چې ډېر څه به زده کړي د قام سترګې دوی چې صحیح نه هغه نورو خلکو ته په نظر نه راځي او کم چې دوی 20 کاله مخکې وای
نو هغه 100 کاله بعد بیا نور خلک په هغې پوهېږي صحیح خبره او نو ډېره ښه خبره ده. بالکل ډاکټر صاحب وخت په راغونډېدو دی نو کلام به راته هم واوروئ خو که څه پیغام لرئ زموږ د لیدونکو اورېدونکو دپاره یا زموږ د علاقې د ټولنې د ملګرو دپاره؟ پیغام خو دا دی زما چې کوم زلمې کول دی هغو ته دا پیغام دی چې دوی دي خپل سبق باندې اوله توجه ورکړي ځکه چې سبق ډېر لوی څیز دی او که زمونږ کشران سبق وایي او دوی سکول ته په ټایم ځي مدرسو ته په ټایم ځي لیک لوست په ټایم کوي نو د دوی نه به مور و پلار هم خوشحاله وي استادان به هم خوشحاله وي او دوی به ادب هم زده کوي ځکه چې ادب اول د مور و پلار نه او بیا په دې مدرسو او سکولونو کې زده کېږي او داسې ویم چې با ادب با نصیب بې ادب بې نصیب نو چې کم ماشومان د مور و پلار ادب نه کوي او داسې د نورو مشرانو نه کوي د هغوی را روان نصیب داسې هغوی دنګو څوکو ته نشي رسېدی اکثر وروستو پاتې شي ډېر زیات نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دوی دي خپل تعلیم له زور ورکړي او خپل مستقبل دي جوړ کړي ځکه چې د را روان وخت هېڅ پته نه لګي نورې او دا نور اکټیویټیز چې کم دي مطلب ټیک ده چې کم چې غیر نصابي سرګرمۍ دي هغه دي ورسره هم ساتي خو د دغې دپاره بیا ټول عمر دی او د سبق دپاره نشي کېدی بیا بنده ته ځان بدې ښکاري یو مخصوص وخت دی چې دی په هغه مخصوص وخت کې خپل سبق ته ورسي او د کتاب سره د خپل رشته وساتي د مدرسې سره د جماعت سره نو زما په خیال معاشره به ټیک وي. صحیح زه به صادق نه کلام اورم او په آخر کې پیغام راکړه بیا په تلو تلو کې به دا ډاکټر صاحب نه کلام اورم. کلام خو بیا یو ساده غوندې کلام نه راشم دریاب صاحب ارشاد ستا ساده کلام ډېر ضروري برید چې په منځ کې د یقین او د ګمان نشته دی برید چې په منځ کې د یقین او د ګمان نشته دی زما او ستا د روغېدو اړو امکان نشته دی برید چې په منځ کې د یقین او د ګمان نشته دی زما او ستا د روغېدو اړو امکان نشته دی لا د شهید مینې سلي ته ویرونه کوم لا د شهید مینې سلي ته ویرونه کوم لا مې سمې د ژوند سندرو ته قربان نشته لا د شهید مینې سلي ته ویرونه کوم لا مې سمې د ژوند سندرو ته قربان نشته دی خدای دې زر ځله پوره نه کړي دریاب صاحب شعر دی خدای دې زر ځله پوره نه کړي نیمګړی ښه دی خدای دې زر ځله پوره نه کړي نیمګړی ښه دی داسې به ووایم چې زما هډو ارمان نشته دی خدای دې زر ځله پوره نه کړي نیمګړی ښه دی داسې به ووایم چې زما هډو ارمان نشته دی او چې د حالاتو په ضد ودرېدم په ژوند پوه شوم چې د حالاتو په ضد ودرېدم په ژوند پوه شوم اوس مې په ضد د ودرېدو زور د دوران نشته دی چې د حالاتو په ضد ودرېدم په ژوند پوه شوم اوس مې په ضد د ودرېدو زور د دوران نشته دی ځپلی ژوند او هغه هم بغیر له تا لیونی ځپلی ژوند او هغه هم بغیر له تا لیونی ژوندی به پاتې شم باور مې هیڅ په ځان نشته دی ځپلی ژوند او هغه هم بغیر له تا لیونی ژوندی به پاتې شم باور مې هیڅ په ځان نشته دی اوس د ګلونو باغواني په بیابان نه کوم اوس د ګلونو باغواني په بیابان نه کوم اوس مې هیڅ فکر د سوکړې او د باران نشته دی اوس د ګلونو باغواني په بیابان نه کوم اوس مې هیڅ فکر د سوکړې او د باران نشته دی صادق امینه ما د ځان غم هړو کړی نه دی صادق امینه ما د ځان غم هړو کړی نه دی صادق امینه په خپل ځان مې یو احسان نشته دی صادق امینه ما د ځان غم هړو کړی نه دی صادق امینه په خپل ځان مې یو احسان نشته دی ډېره مننه زبردست صادق امینه ډېر ښه پیغام راله راکړه په اخره کې څه پیغام لرئ زموږ د مبارزې زموږ د هلو ځلو ته څه نظر لرئ او اوورال خپلو ملګرو ته که څه پیغام لرئ؟ دریاب صاحب مبارزه پروګرام خو ډېر ښایسته پروګرام دی تاسو د خلکو د زړونو نه خبرې راوباسئ او خلکو ته یې مخامخ کوئ نو ډېر زبردست پروګرام دی ما پروګرامونه چې کوم وکتل کوم ستاسو پروګرامونه روان دي نو انشاءالله کوشش نورم وکړئ چېرې نورم ښه شي او ډېر ښه روان دي کوشش کیدی شي د دې نه هم ښه کیدی شي او الله دې وکړي چېرې دغه شان دا پروګرام جاري پاتې شي زمونږ خو بدقسمتي دا ده چې کوم پروګرام اکثر ډېرو چلیږي او خلک یې ډېر خوښ کړي نو هغه د بدقسمتۍ نه بند شي نو الله دې وکړي چېرې دا جاري پاتې شي او مونږ به انشاءالله هر قسمه مرستې ته تیار یو چې هر نمونه مرستې تیار ویو که خیري سره او لوستو اورېدونکو ته خو زمونږ دا پیغام دی چې د ټولو نه لوی کار
د نشو نه ځان وساتئ. خپل نسل راتلونکی نسل دا به څنګه بچ کېږي، مستقبل به څنګه بچ کېږي، نو د نشو نه مکمل ځان وساتئ. بچي چې څونه دي چې دا محفوظ وساتلی شي د نشو نه. ډاکټر صاحب خو چې څه پیغام هغه ورکو خو زما د دغه ناسور نه چې ځان وساتئ، نو انشاءالله چې ډېره ښه معاشره به وي او ډېر ښه ژوند به تېرېږي. او بس مینه وکئ، مینه عام کئ، د یو بل سره مینه وکئ، د دربګنو نه او د نفرت نه هېڅ نه جوړېږي. مینه کوئ، په خپل کور کې مینه، په خپله معاشره کې مینه، په خپل ګاونډ کې مینه، په خپل کلي کې مینه، په خپل وطن کې مینه، د خپلو خلکو سره مینه. بس دغه وکئ. دا ژوند د مینې دپاره هم ډېر زیات لږ دی. دا ژوند د عبید صاحب هغه شعر دی که نه، حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه. دا ژوند خو د دنیا د محبت دپاره کم دی. ډېره مننه، ډېره مننه صادق د وخت راکولو. ډاکټر صاحب کلام به راته ډېره مننه. کلام خو به داسې ووایم چې صادق امین د مینې خبره وکړه، نو زه به هم د مینې یو کلام ووایم چې د زړه چاودون د انتها نه بغیر چرته کېده. د زړه چاودون د انتها نه بغیر چرته کېده، ظالمه مینه د جړا نه بغیر چرته کېده. د زړه چاودون د انتها نه بغیر چرته کېده، ظالمه مینه د جړا نه بغیر چرته کېده. او د عمر غریب وو نو را بړق مې کړه د چغې مې کړې. د عمر غریب وو نو را بړق مې کړه د چغې مې کړې، په یار جرګه و نو زمانه بغیر چرته کېده. د عمر غریب وو نو را بړق مې کړه د چغې مې کړې، په یار جرګه و نو زمانه بغیر چرته کېده. او زما قاتله ښه دې وکړه چې اوږه دې راکړه، زما قاتله ښه دې وکړه چې اوږه دې راکړه، که جنازه مې وه خو ستا نه بغیر چرته کېده. زما قاتله ښه دې وکړه چې اوږه دې راکړه، که جنازه مې وه خو ستا نه بغیر چرته کېده. او ستا د یاد شمه مې ژوندی ساتي، بنا مې ساتي. ستا د یاد شمه مې ژوندی ساتي، بنا مې ساتي. د ژوند تیاره وه د رڼا نه بغیر چرته کېده. او اخري شعر دی دریاب صاحب چې جانان ته وړ شومه که خپل ارمان ته پړ شومه زه، جانان ته وړ شومه که خپل ارمان ته پړ شومه زه، عقاب مینه د سودا نه بغیر چرته کېده. جانان ته وړ شومه که خپل ارمان ته پړ شومه زه، عقاب مینه د سودا نه بغیر چرته کېده. ډېره مننه ستاسو د ټول ټیم دریاب صاحب، ستاسو د وروج ټي وي. ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزه یې وکړه. په ما خو ډېر زیات ګران دی او زموږ لیدونکو او اورېدونکي به هم د دې خپرونې نه د دې یو څو لحظو نه ډېر زیات خوند اخیستی. ستاسو دواړو ډېره زیات مننه کوم. لیدونکو او اورېدونکو دا وه زموږ د نن مبارزه چې په کوم کې موږ د ډاکټر زبیر وقاف صاحب او د ګران صادق امین سره د هغوی د ژوند فن، د هغوی د شخصیت او د هغوی د هلو ځلو، د هغوی په کار زیار باندې خبرې وکړې. یقینا تاسو به د دغې نه خبر شوي وئ چې د دوی د کم پښتو ادب دپاره دوی کمې هلې ځلې دي، د پښتو ادب دپاره دوی څومره کار کړی دی یا لګیا دی په دغه لړ کې کار کوي. هم د دې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسي. خپل کوربه او قلب شاه دریاب له ورکوي اجازت. لوی الله په امان.